لغمان کې له 300 داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدي مرستو لړۍ د ولایت د والي په لاسونو پیل شوه. نن د پنجشنبې په ورځ د جدي په 26مه نیټه له غرمې وړاندې د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو ریاست لوري د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو 300 هغه داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره چې د بېلابېلو لاملونو پر اساس مرکز ته راکړه شوي د نغدي مرستو ویش لړۍ پیل شوه. په دې مراسمو کې د لغمان والي سربیره مرستیال والي اعلی شهزاده مظلومیار د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو رئیس محتلم ښاروال د اطلاعات او فرهنګ رئیس او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د لغمان ولایت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو رئیس شاکر الله شاکر د معلوماتو له مخې چې د کډوالو د وزارت د بودیجې له مخې په دې ولایت کې د یو شمېر ادارو له اساسو سره یو ځای سروې ترسره کړي او نن 300 داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدي مرستو ویش پیل کړ. نن توضیح تاسو ولیدله دغه 300 داخلي بې ځایه شوو کورنیو لپاره زمونږ د وزارت د بودیجې څخه موږ ته انتقال شوي دغه سروې د یو مشترک ټیم لخوا نه ترسره شوې وه او نن سروې پای ته رسېدلی و. نن عملا موږ دوی ته د هر یو کورنۍ ته 15,000 افغانۍ د چک په ذریعه ورکړي چې د فزیکي شکل موجودیت او بیا لاړ شي بانک کې خپلې پیسې واخلي. هغه وایي په دغو مرستو کې هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ نغدي مرستې ورکړل شوې تر څو دوی پرې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو ریاست له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې ولایت کې هر وخت له کډوالو کورنیو سره مرستې ترسره کړې دي. هغه راغلو کورنیو ته ډاډ وکړ چې له دوی سره به لا نورې مرستې هم ترسره شي.